السلام علیکم ګرانو اوریدونکو، په دې هیله چې رک روغ به یاست. یو ځل بیا هم ستاسې په درانه حضور کې له یوه نوي ناول له بیلتون وروسته له لومړۍ برخې سره یې حاضر شوم. لیکواله یې ده ریما شیرزاد. په دې هیله یم چې د تل په څېر مې ملتیا وکړئ. د کرایي کور نیټه مو پوره شوې وه. پلارجان مې هم یو بل د ګزارې والا کور کرایه کړ. د کور ټول توکي مو په یوه ورځ بېرته نوي کور کې ځای پر ځای کړل. ټول ډېر ستړي ستومانه شو. وړو ورونو مې نوي کور ته ډېره خوشحالي کوله او د انګړ یوه او بل لوري ته یې منډې وهلې. کوچنیو خانداګانو یې په انګړ کې انګازې جوړولې. د پسرلي ښکلی موسم و. هر لوري ته د نارنج ګل د خوشبویې وږمې خورې وې. مور او پلار مې د برنډې له سره د ماشومانو ننداره کوله. زه هم اشپزخانې ته ولاړم، مګر د پخولو لپاره مې هېڅ هم تر سترګو نه شول. په ټوکرۍ کې یوازې 2 ډوډۍ پرتې وې. هغه مې په دسترخوان کېښودې او شنې چای مې ورسره تیارې کړې. ټول دسترخوان ته په بیړه راټول شول. کوچني ورور مې له ډوډۍ څخه ژر ژر نوړۍ رابېلولې او خولې ته یې اچولې. د پلار مخې ته مې پیاله ور نږدې کړه، مګر هغه د ماشومانو په لیدو ډېر په ژور فکر تللی و. سترګې له اوښکو ډکې او سرې شوې وې. ژر یې د رومال په پیڅکه پټې پاکې کړې او خپله غاړه یې تازه کړه او له پیالې یې غړپ وکړ. ویې ویل: اولادونو، انسان په خپل خیر او شر نه پوهیږي. زموږ پر پیغمبرانو او بیبیانو هم ډېرې لوږې او غریبۍ تېرې شوي دي. خدای پاک انسان ته هماغه څه ورکوي چې خیر یې پکې وي. که نن موږ غریب یو، نو داسې مالداره خلک هم شته چې خپل شته او مال له ورته لوی دښمن ګرځېدلی، چې نه ترېنه په ډاډه زړه ګرځېدی شي او نه هم په ارامه ویده کېدای شي. داسې خلک هم شته چې له ډېرو قرضونو نه په زندانونو کې پراته دي. که ځینې لوی او لوکسې ماڼۍ او قصرونه هم ولري، نو زړونه یې د هماغو ماڼیو په اندازه غمژنه او راسته وي. پلار مې په خپلو خبرو کې و چې د انګړ دروازه وټکېده. مشر ورور مې ژر ورپورته شو. له شېبې وروسته مې ورور بېرته راغی. په لاسونو کې 2 سر پر سر ایښودل شوي دیګونه نیولي وه. مور مې ترې وپوښتل چې څه دي زویه؟ ورور مې دیګونه د دسترخوان پر سر کېښودل او ویې ویل: مورجانې، دا زموږ ګاونډی و او ویل یې چې تاسو به کډې ستړي کړي یاست. خواړه مو نن پر موږ حق دی. بیا یې دا د خوړو دیګونه راکړل. وړې خور مې ترې ژر سرونه پورته کړل. له دیګو څخه ډېر خوږ بوی راغی. په یوه کوفته او په بل کې هم کابلي پلاو و. ما هم له اشپزخانې ورته ژر قابونه راوړل. له ډوډۍ خوړلو او د ماسخوتن د لمانځه له ادا کولو وروسته ټول خپلو بسترو ته لاړل. د کډې ستومانۍ ټول په ډېره درانده او خواږه خوب ویده کړل، مګر زموږ د ښوونځي امتحانونه و. بیا سبا ورځې ته مو 2 ازموینې هم درلودې. خوب ډېرې ټالۍ راکولې. ما هم ځان ورته کلک کړی و، مګر خوب زورور 2 ځلې د کتاب پر مخ وغورځولم، خو بیا مې هم ورته ځان کلک کړ. خپله د ویښتو چوټي مې شاته د المارۍ له زنځیر سره وتړله. همدا چې خوب به ټالۍ راکړي، نو ویښتو به بېرته راکش کړم. په همدې ډول مې تر نیمې شپې 2 مضامین سره ته ورسول او هماغسې په المارۍ تکیه په ناستې ویده شوم.
د سهار چای مې مور ډېر پر وخت تیار کړی و. د چایو څښلو وروسته مو ژر د ښوونځي جامې واغوستې او له کوره راووتلو. هوا یو څه اندازه سړه وه. د باران اوبه د سړکونو څنډو ته ځای ځای ډنډ ولاړې وې. زموږ تر مخې یو موټر په ډېرې تیزۍ تېر شو. د سړک ګنده اوبه یې زما جامو ته راوشیندلې او په خټو یې ککړې کړې. موټر هم بېرته راتاو شو او ودرېد. خور مې په ترخه لهجه ورته وویل: لوندې بېادبه، دا چې په موټر کې ناست یې نو نور خلک درته هېڅ نه ښکاري. هلک په بنده ژبه وویل: بخښنه غواړم، ما نه غوښتل چې داسې وشي، زه په ډېره بیړه کې وم. خور مې بیا ورته وویل: زموږ هم بیړه وه او امتحانونه مو دي. اوس به مې د خور جامې څنګه کېږي؟ ما مې خور ته په سترګو کې د غلي کېدو اشاره وکړه، ځکه د هلک له څېرې داسې ښکارېدل چې دا کار به یې له قصده نه وي کړی. هلک ژر له خپلې غاړې نه رومال راواخیست او ما ته یې ونیوه. واخله، دا چې له امتحانه پاتې نه شي نو په دې رومال دې خپلې جامې پاکې کړه. مګر زما په خوله کې ژبه داسې درنده شوه چې هېڅ ځواب مې ورنه شو کړی. خور مې ترې رومال راکش کړه او زما پر جامو یې راتېر کړ. هلک هم خپل موټر ته پورته شو. څو ځلې شا ته راوکتل. د هغه کتل ډېر بل ډول و. په آخر ځل کتو کې موسکی شو. ژر مې ترې مخ واړاوه. زړه مې یو ډول په درزېدو شو. مخ مې بېرته ور واړاوه مګر هغه تللی و. خور مې وویل: رومال یې پاتې شو. بیا یې د یو ډول غرور په انداز رومال وغورځاوه. د ژبې لاندې وبونګېده: خدای خبره څنګه هلک به ورک دې شي. په رومال یې څه وکړم؟ د 2 قدمو په اخیستو بېرته شاته راوګرځېدم او رومال مې راواخیست. دا چې د خور مې ورته پام نه شي هغه مې له غاړې پټ تاو کړ. زموږ د ګاونډیو له دروازې څخه څو نجونې راووتلې چې د ښوونځي جامې پر تن وې. په خپلو کې مو روغبړ او پیژندګلوي وکړه. له پیژندګلوۍ وروسته پوه شوم چې تېره شپه زموږ کور ته همدوی ډوډۍ راوړې وه. ما هم ترېنه مننه وکړه. د امتحان پر صحنه کې مې له ستوني تاو رومال نه ډېره خوږه خوشبويي راتلله چې زما فکر یې جلبولو او زما ذهن یې سهارنۍ لحظې ته وړلو. د رومال خوشبويي مې زړه ته یو ډول مستي او هوا ورکوله. زما زړه هم هېڅ نه کېده چې له غاړې یې لرې کړم. نننۍ ورځ او بېګانۍ شپه مې رومال همداسې پر غاړه پروت و. د ګاونډیو له نجونو سره مو په یوه څو ورځو کې ښه ټینګه ملګرتیا جوړه کړه. په هغو کې یوه هم وحیده نومېده چې زما همزولی ښکارېده. یوه ورځ له خوبه ډېره ناوخته پورته شوم. د ښوونځي وخت هم کم و. ژر مو جامې بدلې کړې. وحیدې دې هم نه تر سترګو کېدې. د دروازې خولې ته ورغلم. همدا چې د دروازې ټکېدو ته مې لاس ور تېر کړ نو له دننه چا په تیزۍ راخلاصه کړه. د سنګل په وهلو یې پر مخې پر ځمکه ګوزار کړم. په مړوند کې مې سخت درد احساس وکړ. خپل کالي مې څنډ وهل او ومې ویل: زه لیونی، ته خو له ما هم ډېره ورخطا یې. کله چې پورته شوم او مخ مې ور واړاوه نو حیرانه پاتې شوم. مخ مې له شرمه تکه سوره واوښت. سترګې مې په هماغه رومال والا هلک ولګېدې. د هلک پر شونډو مسکا راغله لکه زما او ستا په نصیب کې خدای پاک همداسې ټکر او په همدې ډول لیده کاته لیکلي. ما په نښته ژبه وویل: مګر دا خو د وحیدې دوی کور دی.
د هلک خوله هماغسې موس کوه او ویې ویل سمه ده خو وحیده زما خور ده او دا زموږ کور دی. زه بیا هم له تا بخښنه غواړم، هم د هغې ورځې لپاره او هم د اوس لپاره. هو رښتیا زما نوم اصغر دی، ستا نوم څه شی دی؟ زما سترګې ترې ډېرې وشرمېدې. په نوم مې څه کوي؟ هغه په ما ناوخته دی، زه باید لاړه شم. د هلک له څنګ په ګړندیو ګامونو روانه شوم. خویندې هم له کوره راووتلې. غوږ ته مې د وحیدې غږ راغی. مخ مې ور واړوه. وحیده له خپلو خویندو سره را روانه وه. ترشی ورور هم راښکاره شو. په زړه کې مې یو ډول ویره را پیدا شوه. د لارې په اوږدو کې مې زړه سخت وغوښتل چې ور وګورم. وې واره مې تر شا وکتل. دا ځل مې سترګې ډېرې نږدې پرې ولګېدې. هغه زموږ تر څنګ را روان و او په لاس کې کتابونه هم نیولي وه. په سترګو کې د اشارې سره زما پر زړه څه چل وکړو. زړه ته مې یو ډول عجیب احساس ولوېد. هغه احساس چې ما اول ځل تجربه کولو. د اصغر سترګې د هغې په ښکلي او سپوږمیز مخ همداسې ګنډلې پاتې وې. د هغې په ښایست کې دومره ډوب و چې نه یې د سړک پر سر خلکو ته پام و او نه یې هم خپلو خویندو ته فکر و. اصغر په پوهنتون کې و. تر یوې اندازې سره لار یې و او بیا ترې جلا شو. د جلا کېدو پر ځای کې اصغر تر ډېره ولاړ و او د هغې پر لور یې کتل. نجلۍ لا هم فکر کولو چې اصغر به یې تر شا روان وي، مګر اصغر تر هغې ورته ولاړ و چې تر څو یې سترګو نظر کاوه او له سترګو یې پناه شوي. د اصغر ټول هوش او فکر د نجلۍ ښکلي سحري او خوږ غږ وړی و. د شپې وحیده په خپله کوټه کې د درس په ویلو بوخته وه. اصغر غلی ورننوت. په خوله کې یې خبره راړوله مګر نیغ په نیغه یې د ویلو جرات نه شوی کولی. وحیده هم پرې پوهه شوه او ویې ویل اصغره وروره په ډېر شف به ستړی وې، مهرباني شفتالو یې کړه. اصغر وخندل او د ماشومانو په څیر یې حرکات پیل کړل. ښه خورې، وایم چې زما او ستا ترمنځ به وي او ته به یې هم پرې نه غوسه کېږي. ما ویل چې هغه نجلۍ چې تا سره ښوونځي ته ځي نوم یې څه شی دی؟ وحیدې په عجیب نظر راوکتل. ته د هغې ښکلۍ نجلۍ په نوم څه کوې؟ ولې د نوم پوښتنه کوې؟ د اصغر خوله کږه وږه شوه. خورې هغه ما د دې لپاره پوښتله او رایاد شول چې د هغې نجلۍ ورور زما ملګری دی. ځکه مې د هغې د نوم پوښتنه وکړه. د وحیدې حیرانتیا ورته نوره هم زیاته شوه. ته دا څه وایې وروره؟ سمه ده، ورور یې ستا ملګری دی، نو په خور یې څه کوې؟ هغه خو دې ملګرې نه ده او که خوښه شوې دې ده. په دې وخت کې مور کوټې ته راغله. اصغر ژر وحیده په مړوند وسکونډله او ترې لاړ. لل مې 4 ورونه او 2 خویندې درلودې چې 2 ورونه یې ترې مشران او 2 ترې کشران وه. پلار یې د کراچۍ پر سر توکي خرڅول. د هغې ورونه ډېر زړه خوږ او مهربانه ول. هم به یې خپل درسونه ویل او هم به یې د خپل پلار سره په کار کې مرسته کوله. للمه هم په جامو ګنډلو او ډیزاینولو کې ډېره ماهره او تکړه وه. وحیدې فکر کولو چې للمه به په ډېر لوړ قیمت د جامې له بازاره اخلي. له هغې یې د جامو د دوکان ادرس وغوښت. خو للمې ورته وویل دا ټولې جامې زه په خپله ډیزاینوم او جوړوم یې. وحیدې په حیرانتیا وویل یاره للمې ته خو سمه د کمال ښځه راووتلې. د دې نه پس زما د جامو ګنډل هم پرته شول.
للمې په ورین تندي وویل ولې نه په دواړو سترګو ته صرف جامې راوړه. وحیدې هم ورته خپلې او د خویندو جامې یې راوړلې. للمې هم په ډېر لوکس ډیزاین سره په 2 ورځو کې وګنډلې. د جامو ډیزاین او ګنډلو ته وحیده حیرانه پاتې وه او د جامو په مقابل کې هغې ته پیسې ونیولې. خو للمې کله اخیستلې. له ډېر ټینګار او د وحیدې پر ډېر فشار للمه مجبوره شوه او پیسې ترې واخیستلې. په حقیقت کې للمې پیسو ته ډېره اړتیا هم لرله. د ټولو خویندو او ورونو د ښوونځي جامې یې ډېرې زړې شوې وې. للمه پوهېده چې له پلار سره یې دومره پیسې نشته چې د ټولو لپاره د ښوونځي نوې جامې واخلي. په همدې خاطر د ښوونځي له رخصتېدو وروسته له خپل دویم ورور سره بازار ته ولاړه او د ټولو لپاره یې نوې جامې او د کور لپاره یې ځینې اړین توکي واخیستل او د سړک سر ته د رکشې په تمه ودرېده. که کومه یوه به راښکاره شوه نو له سورلۍ به ډکه وه. په لاره کې خلکو د للمې په لور 2 سترګې ورخښې کړې وې. للمې ته ځان هم بل ډول ښکارېده ځکه دا اول ځل و چې هغه له مور پرته بازار ته راغلې وه او اول ځل یې و چې هغې د کور لپاره خوراکي توکي رانیولي وه. په دې وخت کې د موټر تیز هارن راغی او د للمې تر مخې بریک ونیوه. د للمې فکر د سوالګر پر لور و. له جیبه یې میده پیسې راوویستې او سوالګر ماشوم ته یې ونیولې. د ماشوم پر مخ خوښي څرګنده شوه. له موټره اشنا غږ راغی راوخیژئ. زه مو بیا یم. للمې د موټر پر لور وکتل. سترګې په زغر ولګېدې مګر دا زغر په ټنډه کې غوسې کرښې جوړې کړې. ورور یې ژر سودا موټر ته پورته کړه او للمې ته یې مخ کړ. خورې راځه که نه، دا پردی هلک نه دی، هغه ستا د ملګرو ورور دی، راوخیژه. خو د للمې زړه ته ویره وه که خدای مکه پلار او یا هم ورور یې له داسې پردي سړي سره په موټر کې وویني نو څه به وشي. للمه په همدې فکرونو کې وه چې ازغر یې د فکر کوترې ترې والوځولې. ته اوس څه فکر کوې؟ راځه که نه. داسې د سړک پر سر درېدل ښه نه دي. للمه هم مجبوره شوه او موټر ته ورپورته شوه. هغه د ازغر غوسې او دې ډول رویې څه اندېښمنه کړه. تر ډېره په موټر کې خاموشي وه مګر دا خاموشي ازغر په خپل غږ ماته کړه. د للمې ورور ته یې وکتل او ویې ویل ته ماشاءالله تکړه ځوان یې. ستا په شتون کې څه ضرورت چې خور دې بازار ته ولاړه شي. للمه هم پوه شوه چې ازغر ولې غوسه دی. ورور یې په خپل ځای کې رانیغ شوه او ویې ویل زه په هر څه پوهیږم. خور مې د سودا اخیستو شوق کړی و. ما هم ونه غوښتل چې زړه یې ورمات کړم. ازغر هم غلی شو او نور یې څه ونه ویل. للمې ته د ازغر دې اصیل خوی او غیرت ډېر خوند ورکړ. د موټر په شیشه یې د هغه د ښکلا په مذاکراتو بوخته شوه. سترګې د هغه له څېرې هېڅ نه اوښتې. ازغر هم خپله تنده په شیشه کې خړوبول او د هغه للمې ته ښه ورپام و چې څومره په مینه او خوند ورګوري او د هغې ننداره کوي. د للمې چې ورپام شو ژر یې له حیا سترګې ټیټې کړې. ازغر هم موسکی شو خو د هغې سترګې د للمې له ښکلي مخ نه لرې کېدې او همداسې په ځیر ځیر ورکتل. د للمې زړه هم ډېر غوښتل چې همداسې ځیر ځیر ور وګوري خو حیا یې سترګې ور ټیټولې. للمه ورور یې د کور نه یو څه لرې واټن سره له موټره ښکته شول. ازغر هم له موقع نه په استفادې له جیبه خط راوویست او د سودا په پلاستیک کې واچوه چې یوازې للمې ولید.
د لارې په اوږدو کې لل مې خط راواخیست او په خپل جیب کې کېښود. د ورور نه په څنګ اصغر ته وکتل. هغه هماغسې پکې سترګې خښې کړې وې. د لل مې په زړه کې د مور او پلار نه هم ویره وه چې هسې نه دوی هم راته د بازار په تګ غوسه نه شي. خو بیا برعکس پلار یې د هغې په دې نیک او خواخوږي احساس ډېر خوشحاله شو. ټول د ښوونځي نویو جامو ته ډېر خوشحاله ول. مور یې هم هغه پر تندي ښکل کړه او د ټول عمر د خوشحالۍ دعا یې ورته وکړه. للمه د لیک لوستلو ته ډېره بېقراره او بې صبره وه. ژر یې خپلې کوټې ته لاړه. لاسونه او پښې یې سخت رپېدل. د زړه درزه یې دومره لوړه وه چې آن غوږ ته یې هم احساس کېده. لیک یې څو ځلې کلک کلک چپ کړ او بیا یې پرانیست. اصغر ورته داسې الفاظ لیکلي وه: ګرانو اورېدونکو، دا و د له بېلتون وروسته ناول لومړۍ برخه. تر بیا او بلې برخې تاسې په پاک او مهربان رب سپارم.